مړو پسې قرباني جایزه ده که نه ده جایزه؟ بعضې علما فرمایي چې په مړو پسې قرباني چې ده هغه جایزه نه ده، کولی نه شي. صحیح سو میکه. لیکن عام طور خبره دا ده، د ترمذي حدیث دی چې حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي چې ما ته پیغمبر علیه السلام مبارک چې دی هغه وصیت وکړي. ده به په اختر کې دوه پسونه حلالول. حضرت علي کرم الله وجهه په اختر کې دوه پسونه حلالول. بیا چا پوښتنه ځینې وکړه چې دا دوه پسونه ته ولې حلالوې؟ دا څه پېښه ده؟ ده ویلې ما ته پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایلې چې دوه پسونه به حلالوې ته، یو به ستا خپل، یو په ما پسې حلالوې. یو ستا خپل دی، یو په ما پسې حلالوې. نو حضرت علي کرم الله وجهه د مرګ تر ساعته پورې په پیغمبر علیه السلام مبارک پسې پسه چې دی هغه حلالوي. نو اوس معلومه دا سوله چې په مردګانو پسې په مړو پسې قرباني جایزه ده سړی وکړي. خو لیکن عبدالله ابن مبارک بیا فرمایي ما ته دا خوند راکوي چې ته راولاړ شه دا کومه قرباني چې تا په مردګانو پسې کړې ده، ستا بابا او وادي و نیکه و پیغمبر علیه السلام مبارک، صحابه کرام ډېر داسې مسلمانان سته د پیغمبر علیه السلام بابا ادي په هغو پسې مطلب چا قرباني کړي. عبدالله بن مبارک فرمایي زما دا خوښه ده چې راولاړ شه هغه غوښه چې کومه ده هغه خیرات په کور کې مه ږده.